هغه یګانه لاره د حل د دې ملک د دې بحران د وتلو نه او د دې ۴۵ میلیونه انسانانو ته خیر رسېدل یګانه شی هغه اولینی کلي همدغه برخه ده. همدارقم محترم تاجر صاحبان دلته ناست دي او محترم صنعتکاران، دوی زیات تقریبا ۶.۵ فابریکې لري په کابل و هرات و قندهار و یو ځای بل ځای، خو فابریکه په جنراتور باندې نه چلیږي او فابریکه ۴۰ برق غواړي وخت او افغاني تاجران دونه با ابتکاره خلک دي، دونه هوښیار او مبتکر خلک دي چې دوی چې دلته پوه شي چې برق زیات د افغانستان کې او برق ښه هر ورځ په سلهاو فابریکې دلته دې وطن کې جوړ شي، خو ډېر زر به 2-3 میاشتې بعد به دغسې محفل بیا ولرو، بل به د 2000-3000 میګاواټو بل قراردادونه به امضا کړو. تر آخر د کاله پورې به موږ د 5-6 میګاواټو برق ته ځان ورسو او که چېرته وزیر صاحب د معدن د ټاپي بعضې مسایل چې موږ مخکې بحث وکړو دا سره حل شول، نو شاید دغه عاجل موږ د 3000 میګاواټو برق د ګاز په هرات کې هم کار شروع کړو. نو په دې خاطر باندې اول خو زه وخت تاسو زیات نه نیسم، د حاجي مولا صاحب نه خو زه زیات مننه کوم، خدای دې اوږد عمر ورکړي او د ده ملګري انډیوالان وزیر صاحبان چې ځکه ما 4 میاشتې مخکې حاجي ملا صاحب ته وویلې چې زه هره میاشت راځم د تا 1 ساعت وخت نیسم، نو ما داسې فکر کاوه چې ما ټیم خو کابل کې ده، که یو وزارت کې لږ په تکلیف شو یا هلته په تکلیف شو هلته په تکلیف شو یا دا کار یې سلو شو یا دا کار یې ناوخته شو، نو زه به دا حاجي ملا صاحب ته ګیله کوم هره میاشت کې. خو دا حاجي ملا صاحب دې کار دپاره دا یو کمیټه تعینه کړې وه او دا کمیټه هم داسې و چې د ده د کمیټې د جلسې د هر جلسې نه دی باخبره و، یعنې ده دونه په ځان باندې د فشار و دا شیان دې پروژې ته دونه متوجه و چې حتی ضرورت دې ته نه شو چې زه کابل ته سفر هم وکړم. یعنې د ټول وزیر صاحبانو نه چې ده هغه کې په دې پروژه کې سره دغه کاري اړیکې مناسبات درلودل، د ټول نو جهانمن دوی معاون صاحبانو زموږ ټیم سره زه زیات همکاري کړې، زه زیات کومک کړی، رئیس صاحب د برېښنا زه زیات کومک کړی، لږ وخت هم تېر شوی ده خو زیات کومک یې کړی ده، یعنې د پروسیجر ته هغه ورکړی سرعت ورکړی.